مراسم باشکوهی که منظور معرفی مولوی احمد علی جان احمد والی جدید امارت اسلامی افغانستان در تالار کنفرانس های مقام ولایت لوگر دایر گردیده بود، در آن والی ولایت شیخ الحدیث عبدالحمید حماسی، معاون ولایت، علمای دین، شخصیت های جهادی، مجاهدین، بزرگان قومی و جوانان اشتراک ورزیده بودند. در این مراسم ابتدا مولوی احمد علی جان احمد والی جدید لوگر سخنرانی نمود. در جریان سخنانش مجاهدین را متوجه مسئولیت‌های بعدیشان کرد و افزود در عرصه همکاری با مردم مجاهد پرور لوگر زمین دریغ نورزند. ګوره عزتمند دي الله په خاطر ټول مسؤلین ناس یاستئ د خپل مجاهدین مو داسې وپیایي لکه څنګه چې یو شپون خپله رمه پیایي. هر مجاهد پسې، هر ملګري پسې، هر مسؤل پسې داسې متوجه سئ چې داسې نه مه کوه د خدای له دین نه، د خدای د قانون نه، د پیغمبر علیه الصلات والسلام د سنتو نه او د الله د دین د حدودو نه پښې خواته واړوي او هغه د الله د ناراضګۍ سبب وګرځېږي. مسؤلین ملګري ناست یاستئ، د خپلو ملګرو ته ډېر متوجه سئ، په د خپل ولس باندې، په د خپل ملت باندې، په سپین ږیري، په ځوان باندې ظلم په ځای پرېږدئ. دا خو هېڅ چاته اجازه نه ورکوي چې څوک دې په چا ظلم وکړي، څوک دې چاته بد رد ووایي، څوک دې په چا باندې سخت الفاظ وکړي، څوک دې چا سره تیزي وکړي. بلکې دا غوښتنه درنه کوو چې تاسې د دغه خپل ملت خدمت نن وکړي چې الحمدلله 20 کاله له تاسو سره بچایي وګټله، نن دې بچایي په چوکۍ کښېنولې، نن تاسو ته حاکمیت په لاس باندې درکړ، نن تا ته مراجعه کوي چې زما مشکل درته حل کړه، ما سره ملګری سه، زه مظلوم یم، د ما د مظلومیت آواز واره. عزتمندو دا په موږ او تاسې باندې فریضه ده چې ګورې د دغه خپلو مظلوم ملت آواز موږ او تاسې واورو، د مظلوم په څنګ کې ودرېږو، خپله خو ظلم ورباندې نه کوو، خو بل چاته هم اجازه ورنه کړو چې ظلم ورباندې وکړي. الحمدلله 20 کاله مو په همدغې باندې موږ تاسې ته قرباني وکړه چې خپل مظلوم ملت د ظالمانو نه، د جابرانو نه، د کافرانو نه خلاص کړو چې هغوی ظلم رانه باندې وکړي. الحمدلله دې نتیجې ته ورسېدلو، په د خپل مقصد کې الله کامیاب کړو، الله رب الجلال نصرت راسره وکړ. اوس نو ګورئ موږ تاسو ته الله رب الجلال امتحان راولېږه، عظیم امتحان ده. ګورئ مجاهدینو شیخ صاحب درته وویلې د الله په خاطر باندې د بیت المال شیانو سره ډېر احتیاط وکړئ. په سترګو باندې موږ تاسې ګورو، هر چېرته یې موږ تاسې موټران ولاړ دي، خراب دي، په غلار کې پاتې دي، خلکو بیټریانې ته ویستلي، خلکو ماشینونو ته خلاص کړي دي. ګورئ عزتمندو دا ستاسو مسؤلیت ده. موږ یې تاسې په توسط باندې دغه مجاهدینو ته خبر ورکوو. خپل مجاهدین مو همدغسې راټول کړئ، په دغو شیانو باندې، په دغو اصولو باندې پوه کړئ چې د بیت المال د شیانو حفاظت داسې وکړئ چې دا د 20 کالو د شهداو د وینو ثمره ده. از سوی دیگر معاون ولایت مولوی محمد طیب حنیف پیروزی مجاهدین امارت اسلامی را کوشش های خسته‌ناپذیر مجاهدین و نصرت خداوند جل جلاله یاد نمود و گفت چاته می خبره چې د کابل ادارې سره کار کړی دی. زمون خبره دا ده چې زمون زعیم امیر المؤمنین حفظه الله ورته بار کړی ده چې عفو ده. اضافه مو ورته دا خبره ده په خپل ملک پاتې شئ، آینده زندگی مو برابره په شریعت مقدسه کړئ چې مکفره د ماسبقه مو شي. په ماسبقه رفتار مه کوئ، خدا نخواسته خسر الدنیا والآخرت بشئ. عام مجاهدینو ته می خبره دا ده، مجاهدینو ستاسو نه ستړي کېدونکې مبارزه وه چې د نړۍ لوی امپراتور امریکا، برطانیه او متحدین مو د الله په نصرت مات کړل او د دوی د مخکینیو اجدادو اشغالګرو په لار مو مات سر او ماتې پښې ولېږل. البته هیره دې نه وي چې دا کار یوازې او یوازې د الله نصرت او زمونږ د سب څخه جلا شوي ملګري شهیدانو او بندیانو وکړل. د تاسو محترمو څخه ملا زیاته هیله ده چې د خپل ځان اصلاح، د ملګرو اصلاح، د رعیت اصلاح، د ملک اصلاح، د لارو ښارونو امنیت او د اسلامي امارت د هر قسمه وسایلو، وسایطو، معماراتو، اسلحو حفاظت ته متوجه سي. عام ولس او بالخصوص د لوګر ولس ته خبره دا ده، ستاسو جهاد بالنفس، ستاسو جهاد بالمال، ستاسو جهاد بالاولاد دی الله قبول کړي، امین. ستاسو هر قسم خدمات همکاري د ستایلو وړ دي، نه یې مونږ هیروو او نه یې ناشکري کوو او نه دی الله توفیق راکوي. زمونږ سره نور هم یو لاس شئ، عیب مو په پټه راوښیي او مونږ ستاسو په خدمت کې. همچنان مولوی ضیاءالحق حامد مسئول نظامی امارت اسلامی در لوگر وسایل و وسایط به دست آمده را بیت المال یاد نمود. از نیروهای نظامیشان خواست تا در حفظ و نگهداری آن از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند. دویمه خبر هغه علما وکړل، مسئولین وکړل د بیت المال په حق باندې
دا د موږ مسؤلیت هم ده. دغه حالت چې خدای پاک فتح راوستله دا یو د خوشحالي ځای و یقینا، خو دغه حالت چې د مجاهدینو د بیت المال سره کوم رقم کار کاوه، د موټرو سره، د ټانګونو سره، دغه په تالار کې ناست کس دی ووایي چې په دې فضا باندې زه راضي وم. ګوره که په دغه هغه باندې راضي نه یئ، تاسې مسؤلیت لرئ. که د ملګرو سره موټر وي یا په خپل سر باندې وسله راوړې وي، مولوي صاحب جای درته وښوده چې هلته یې تسلیم کړئ، دغه موټر بیرته د تاسې دی، خو په داسې ترتیب باندې به درکړو چې هغه مسؤلیت هم د تاسې له غاړې سي، یو څوک یې ضایع هم نه کړي. د بیت المال مال باید سم وساتل سي. نو مطلب دغه د تاسې مسؤلیت دا ول باید تاسې دې مسؤلیت ته متوجه سئ. دا د دې خیانت نه که تاسې یې کوئ، که د تاسې ملګري یې کوئ، نور جدا خودداري وکئ. نو دومره دا خبر وه به تاکید سره علماء درته وکړله. این در حالی است که بیشتر از یک هفته می شود مجاهدین امارت اسلامی در ولایت لوگر به فعالیتشان آغاز نمودند.